نو به د کور سیزونه به وله خرڅوي اخره کې به کور کې هیڅ نه وي ځکه یا خو به بل جمع کوي او یا به په کور کې څه خورېس کوي نو دونه ظالمان دي او بیا د بجلۍ هم دا حل دی که نه چې سارې بوتلې وه او زما په خیال چې 8 ګنټې بجلي نه وه او دا اوس بیا دا د بوتلې ده نو بس خلک هم په غضب د خدای اخته کړی دی او پیسې دونه علي چې د هغې حد نشته او لوډ شیډینګ داسې چې حیران بشي د خلکو حال دی خلک په خپلو کورونو کې په تباهۍ سره مخ کړي دي او ورېږه چې بل راشي که نه بیا به درته ووایم چې اوس والا که ټیم خرڅونه هم بل نشي جمع کولی او بیا وی خلک کونډې اچوي نو کونډې دا خو ته خلک مجبوری چې واچوي اوس 40,000 او 50,000 سړي پسې بل راځي او بجلي پوچي نشته نو به نور څه کوي نو دا ټوله د حکومت ذمہداري ده چې عوامو ته ریلیف ورکړي هغه نور په غضب خلک اخته کوي ګټې مزدوري کوي دیاړي کوي غریب نو هغه به یا ځان له خوراک له پیدا کوي یا به حکومت ته په ټیکس کې ورکوي نو الله هم فرمایي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نو دلته مقصد دا دی چې تاسو د خلکو نه ټیکسونه مخلې چې د ځان نم په ټیکسونه لګولي دا پکې ریډیو پاکستان دی او دا پکې پی ټي وي دی او دا پلانکې ټیکس او دا اف پی ای دا نو به بیا خلک تنګ شي نو چې خلک تنګ شي نو به په جنګ شي